السلام علیکم ډیر سټوډنټ هرکلی درته وایم په دې نوي کلاس کې نن ورځې کلاس امیج د روشنی تحریک یو بل نامتو پوخ شاعر علي محمد مخلص په اړه دی. د دې نه مخکې مونږ دولت وسیل او میرزا خان او ارزنی خوشګي باندې کلاسونه اخیستي دي. نن د دې مکتب د پیر روشان د ملګرو کې آخري شاعر علي محمد مخلص د په اړه باندې مونږ لږ بحث کول غواړو. د پیژندګلو په اړه مونږ ویلی شو چې د کوم معلومات مونږ راغونډ کړي دي. نو پیدایشت یې د پرویز مهجور خویشکي مطابق چې هغوی د دیوان یې ډیټ کړی دی او په روحانیانو باندې بلها کار کړی دی پرویز مهجور خویشکي. نو هغوی د پیدایشت نیټه د 1919 لا 1020 هجري پورې یعنی 1610-1611 عیسوي پورې یادوي او دا هم وایي چې دوی د 1070 او 1815 هجري پورې ژوندي وو. دا چې دوی کوم معلومات راخستی ده د حلنامې د واقعاتو نه راخستی دي او د هغې په رڼا کې دوی دا لیکلي دي چې د زمانه همدکه ده. اوس زموږ سره دا خبره لا تحقیق ته نه ده رسېدلې. څوک وایي چې د علي محمد مخلص د وفات نیټه 1000 هجري ده او څوک وایي چې 1085 هجریه ده. چې څه هم ده دا لا تحقیق طلب ده د خبره، خو دی یو صوفي شاعر و، صوفي و، فقیر و، د پیر روشان ملګری و او د تحریک ملګری و، ادبي تحریک ملګری و، د نظریاتو ملګری و. د پلار نوم یې ابوبکر کندهاري یادولی شي، ابوبکر کندهاري، او دیوان یې پرویز مهجور خویشکي چاپ کړی دی په 2003 عیسوي کې. بیا د علي محمد مخلص 2 کتابونه زموږ سره موندل شوي دي. یو د دیوان دی او بل حلنامه ده. حلنامه د علي محمد مخلص یو اهم تاریخي کار دی، مطلب چې دی ښه لوستی او پوخ شاعر هم دی او لوستی سړی هم دی. لکه حلنامه چې دوی کومه لیکلې ده خو د تاریخ سره وابسته خبرې دي، یعنی د علي محمد مخلص تاریخ ګویي باندې هم خبر و او دا فن یې زده کړی و. ولې چې حلنامه کې د روشنی تحریک افیشلی بیان دی د روشنی تحریک. د حلنامې په اړه چونکې ویلی شي چې دا پیر روشان په خپله لیکلی دی، بیا په اخر کې علي محمد مخلص هم په دې کې کار کړی دی. او حلنامې په اړه خو اخوند درویزه دا هم ویلی دي چې ملا ارزني ورته لیکلې ده. که څه هم ده خو موجوده حلنامه چې کومه ده په هغې باندې تالیف د علي محمد مخلص نامه ده چې تالیف یې علي محمد مخلص کړی دی. د شاعرۍ ته راځو. شاعرۍ کې د څه نوې غوندې اضافې کړي دي د روشنی تحریک کې، لکه هغه کې قابل ذکر چې مونږ ته په نظر راغلی دي او زمونږ څېړنکارانو ته او استادانو ته. نو دوی دا وایي چې روحاني تصوفي نظام باندې د ابن العربي رنګ خور کړو. د روحاني تصوف چې کوم نظام و، یعنی د پیر، د مرید، د چیلې ایستل او نور عبادات او نور طریقې کار چې کوم د دوی د نظام په هغې باندې د ابن العربي شیخ محی الدین ابن العربي د چې کوم طریقې کار و، کوم نظام و، هغه په روحاني تصوفي نظام باندې هم خور کړو. دا د شاعرۍ نه ده څرګنده ده. بله دویمه خبره ده پکې چې شاعري یې د مولانا روم او حکیم سنایی رحمت الله علیه د مقابلې کړله. پښتو شاعري یادوي. تر دې دمه پښتو شاعري د عربۍ او د فارسۍ د مقابلې نه وه، خو تر علي محمد مخلص پورې زموږ څېړنکاران او محققین دا وایي نقدان چې تر دې دمه د فارسۍ او د عربۍ یعنی د مولانا روم جلال الدین رومي چې کوم د بلخ کې پیدا شوی و
او معنوي مصنوي یو غټ کتاب یې چې لیکلی دی که نه. او حکیم سینایی دی هم د تصوف په دنیا کې یو پیژندلی نوم دی. نو د دوی د شاعرۍ همپله یې کړله. بله دریمه خبره ده پکې چې شاعرۍ کې د مقصدیت عنصر علیب دی. مقصدیت عنصر ځکه پکې علیب دی چې چونکې روشنیان په یو میشن باندې روانو، په یو مقصد باندې روانو، روحاني نظریات، کمی احساس او یو شانتې کوم پرستی عنصر هم د دوی په تحریک کې شامل وو. نو دا ټول د یو میشن له لارې کېدل او دې دپاره د مقصدیت ضرورت هم و. نو په دې وجه باندې د علي محمد مخلص په شاعرۍ کې د مقصدیت عنصر علیب دی. څلورمه خبره چې موږ وینو د ده په شاعرۍ کې نو هغه ده چې څوک چې د تصوف په اسرار و رموز پوهیږي هغو دپاره د ده په شاعرۍ کې ډېر کیف و سرور دی. دا خبره پرویز مهجور کړې ده. مهجور صاحب وایي چې څوک هم چې د تصوف په اسرار و رموز پوهیږي، اوس تصوف خو چونکې یوه بیله نړۍ ده، بیله دنیا ده او عام سړی په دې باندې نه پوهیږي. په تصوف هم په دې باندې صوفیان پوهیږي او د تصوف سره وابسته خلک چې کوم دي هغو په دې باندې ښه پوهیږي. نو پرویز مهجور صاحب وایي چې څوک د تصوف په اسرار و رموز پوهیږي هغو دپاره د علي محمد مخلص په شاعرۍ کې ډېر کیف او سرور دی. ډېر کیف او سرور دی، یعنی چې څوک په تصوف پوهیږي هغو ته د ده شاعري ډېر خوند ورکوي. دلته د نمونې دپاره یو څو اشعار مې راخیستي دي د څو کتابونو نه. لکه تاسو وګورئ، دی وایي ای مخلصه د توحید تمثیل څرګند دی. ای مخلصه د توحید تمثیل څرګند دی، دا مولا منند سیاهی خلق حروفه. نو دا شعر زمونږ سره د وحدت الوجود یو نماینده شعر دی. اوس ګوره په فني لحاظ سره دې شعر ته که ګورو نو څومره ښکلی تشبیه ورکړل شوې ده. ای مخلصه ځان مخاطب کوي، د توحید مثال څرګند دی. توحید یعنی د خدای، تمثیل یعنی ښکاره شوی دی، الله پاک ظاهر شوی دی، ښکاره شوی دی، ظاهر شوی دی په یو شکل کې په توحید کې یعنی په واحد صورت کې. دا مولا یعنی دا خدای چې کوم دی دا د سیاهی په مانند دی، په مثال دی. او دا خلق چې کوم دي، د باقي مخلوقات چې کوم دي، د انسانان چې کوم دي، دا په مثال د حروف دي. یعنی الله پاک په یو شکل کې څرګند دی، په واحد وجود کې څرګند دی. او دغه الله چې کوم دی په مثال د سیاهی دی او د باقي خلق په مثال د حروفو، د تورو یعنی د ورډز دی. دا د وحدت الوجود یو غوره شعر ګڼلی شي. د بل شعر ته وګورو. هر نفس لار د څرګنده و بیچو ته، چې پر لب د نهر ځي ورشي جخون ته. جخون خو د یو سیند نامه ده د موجوده افغانستان کې. او په دې شعر باندې د تصوف والا ښه پوهېدی شي، ولې چې دلته د تصوف نزاکتونه بیان شوي دي. نو دا د عام سړي د پوهې شعر نه دی. په دې بل شعر کې وګورئ، په ظاهر کې د باطن مشاهده کړه، په ظاهر کې د باطن مشاهده کړه، په منکا کې څرګندېږي نو عروسه. نو دې شعر ته وګورئ. په دې شعر کې وایي چې په ظاهر کې د باطن یعنی په ښکاره مخامخ چې څوک ګوري نو د هغې نه څه پته ورته لګي د باطن مشاهده هم کېږي. په ظاهر کې د باطن مشاهده کړه، په ظاهره چې ورته ګوري نو دننه هم د سړي مطالعه کوي. په منکا کې، منکا د ناوې صدر ته ویل شي، په منکا کې څرګندېږي نو عروسه. نو دا هم د تصوف نزاکتونه بیان کړل شوي دي په دې شعر کې. او مونږ هغه مثالونه نشو راخیستو چې کوم د تصوف والا استادان یا مریدان صوفیان یې راخیستی شي. بهرکیف دا یو څو شعرونه باید چې مونږ ذهن کې ولرو. د دې نه پس روشني دور ختمیږي، خو د یو څو خبرې
چې ښکاره دي په دې دور کې، یعنی د روحاني دور اثرات. روحاني دور پر راتلونکي شاعرانو باندې، پر راتلونکي ادب باندې کوم اثرات پرېښي دي، لکه په خوشحال خان خټک، رحمان بابا حمید او تر نن پورې رجب شاه خټک په خپله دومره لیکي چې د روشني دور اثرات تر نن پورې موجود دي، د تصوف په شکل کې، د کمی احساس په شکل کې، د پښتو ژبې او ادب د فروغ په شکل کې. چونکې په روشنی تحریک سے کمی احساس، لکه مونږ د پیروشان ژوند ولوستلو چې دې څومره کمی احساس شوی و ورته، بیا د مرید خلیفه ملا ارزني خویشکي د هغوی په شاعرۍ کې هم داسې مواد مونده کړل چې دوی ته د کم احساس شوی و، او دوی هر څه په پښتو ژبه باندې، مطلب هغه په پښتو ژبه عجب دي دا خبرې، دا شعر چې چا ویلی دی میرزا خان انصاري یا دولت چې کوم شعرونه ویلي دي، نو دا کمی احساس هم دوی ته شوی دی، د مغلو نه ازادي ترلاسه کول او د مغلو سره شخړې کول، دا کمی احساس خبرې دي. او بیا د تصوف په پښتو کې راوړل، دا په لومړي ځل د روحانیانو کار و. د دې نه پس د پښتو ژبې و ادب فروغ څه ورته وایي ډیولپمنټ، یعنی د پښتو ژبې ادب د دې فروغ دوی وغوښتل روحانیانو چې پښتو ژبه دې پروموټ کړله شي، وده دې وکړي، مخکې دې لاړه شي. نو دا درې خبرې د روشني دور د شاعرانو، د دوی د تحریک، د دوی د دوره اهم نکتې دي: کمی احساس، تصوف او د پښتو ژبې و ادب فروغ. نو رجب شاه خټک صاحب دا خبره زیاتوي چې د روشنیانو نه خوشحال خان خټک کمی احساس واخیستو، خوشحال خان خټک د کم پرستۍ احساس واخیستو، او خوشحال بابا ته دا څرګنده شوه، دا واضحه شوه چې د مغلو نه ازادي ضروري ده. د دې نه پس رحمان بابا او حمید بابا او نورو شاعرانو چا ترې تصوف اخیستی دی او چا ترې نور فني جواهرات اخیستی دي. نو دا و د نن ورځې د علي محمد مخلص د روشني دور زموږ سره آخري شاعر دی. په دې اړه مې دا څو خبرې راغونډې کړلې. که تاسو څه سوال لرئ او څه نظر لرئ نو په کمنټ سیکشن کې ما سره شریک کړئ، مننه به وي. او چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو ته لینک ولږئ کوم چې د ادب سره وابسته ملګري دي. که بیا هم د چا څه سوال وي په ذهن کې نو ما سره په واتس اپ یا په ایمیل باندې شیر کولی شئ.